افغان حکومت وایي چې دوه نورې ولسوالۍ له طالبانو څخه بیرته ازادي کړې دي، خو په جواب کې طالبان وایي چې 4 ولسوالۍ نورې تازه له حکومت څخه نیولې دي. د افغانستان ملي دفاع وزارت چارواکي وایي د دوی نورې 2 ولسوالۍ بیرته له طالبانو څخه نیولې دي. افغان چارواکي وایي په شمال کې د پروان، تل او برپک او په سویل ختیځ کې د پکتیا میرزکه ولسوالۍ بیرته ازادي کړې دي. بل لور ته وسلوال طالبان ادعا کوي چې د تیرې ورځې راهیسې د افغانستان په شمال او سویل کې 4 نورې ولسوالۍ نیولې دي. د کندهار، غورک او خاکریز او د پروان، شینوار او سیاګرد هغه ولسوالۍ دي چې طالبانو یې تازه د نیولو ادعا کړې ده. افغانستان دفاع وزارت یو ویان په امان د میرزکې د بیرته نیولو د خبر ترڅنګ تور پورې کړی چې په وینا یې طالبانو د دې ولسوالۍ ودانۍ، ښوونځی او روغتون ویجاړ کړی دی. هغه همداراز سیاګرد ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو د دوام خبره کوي او وايي طالبان د هوایي ځواکونو د بریدونو پایله کې د دې ولسوالۍ له ګڼو سیمو په شا شوي دي. له دې سره هممهاله له فاریاب څخه هم د اندخوی ولسوالۍ د لاس په لاس کېدو خبرونه ترلاسه کیږي. وسلوال طالبان ادعا کوي چې وردګو کې د جغتو ولسوالۍ انتقالي مرکز هم تیره شپه نیولی دی. حکومتي سرچینو تر اوسه د دغو ولسوالیو د لاس څخه وتلو نه دي تایید کړي. د اندخوی نښتو کې پر دواړو خواو سربیره ملکي خلکو ته هم د سر او مال زیانونه راپورونه ورکړل شوي دي. په ورته وخت کې له زابل څخه راپورونه وایي دولتي ځواکونه له څو ورځو کلابندۍ وروسته میزاني ولسوالۍ له خپل تر ټولو ستر پوځي مرکز وتلي او سیمه یې طالبانو ته پرېښې ده. زابل کې اوس یوازې مرکز کلات او شهر صفا له حکومت سره دي او پاتې نورې 9 ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. له دې سره د افغانستان له ګڼو نورو برخو هم د جنګ، جګړو او تاوتریخوالي راپورونه ترلاسه شوي دي. په دې لړ کې د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې طالبان ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب مو تر پایه لیدلی وي، که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ.